أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة دویمه سپاره آیت نمبر 189. الله سبحانه وتعالى فرمایي یسألونک پیغمبر دوی ته نه تپوس کې عن الاهله د میاشتې باره کې د دې د وړوکي کېدل لوی کېدل د دې څه وجه ده. نو قلت ورته فرمایي پیغمبره هي مواقیت للناس دا ذریعه ده د وخت پیژندلو د پاره د خلکو د میاشتو پیژندلو والحج او د حج د ورځو د معلومولو ذریعه ده لکه څنګه چې روزه مونږ معلومه وړو کې اختر لوی اختر وغیره. وليس البر نیکی دا نه ده بان تأتوا البيوت من ظهورها دا چې ور داخل شي تاسو خپل کورونو ته د شاګانو نه د شا د طرفه یعنی پچنو ته ورشي. ولكن البر من اتقى لیکن نیکی دا ده چې چا تقوا اختیار کړه پرهیزګاری اختیار کړه. واتوا البيوت من ابوابها ورځي خپل کورونو ته د هغې په دروازو باندې. واتقوا الله ويرګه د الله نه لعلکم دې لپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. مختصر د دې دغه د جاهلیت په دور کې چې کله به کم سړی ضرورت راغی د احرام د تړل نه وروسته کور ته راتګ نو دغه د مکې خلک به په د شاده طرف نه یا په چنه باندې کور ته تله په دروازه به نه تللو. نو الله دا تاسو کم غپ شپ شروع کړی دی په دې کې هیڅ نشته دی په دروازه باندې ور داخليږي خو د الله نه ویریږي تقوا اختیار کړئ. د کې څه خیر نشته دی چې تاسو د احرام د تړل نه وروسته په دروازې په ځای د شا نه راځئ یا په چا نه را داخليږئ یا په دیوال کې سوري کوي دا ټیک کار نه دی د دې ضرورت نشته دی. وقاتلوا فی سبیل الله وجنګیږي د الله په لار کې الذين دا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنګیږي ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مکوئ. ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين نخو هوی د حد نه تجاوز کوونکی. وقتلوهم اوجنه دوی لرا د کافرانو لرا حيث ثقفتموهم چې کوم ځای کې تاسو بیا مومئ. واخرجوهم او دی وباسه من حيث اخرجوكم لکه څنګه چې تاسو وباسلی وئ. والفتنه او فتنه روانه شر او فساد چې دی اشد ډیر زیات سخت شي دی من القتل د قتل کولونه. ولا تقاتلوهم او تاسو دوی سره مجنګيږئ عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتی یقاتلوکم فی تر دې چې دی تاسو سره جنګيږي پاره کې. فین قاتلوکم پس کجر دی تاسو سره جنگ کوي په دغه مسجد حرام کې نفقتلوهم تاسو هغه وجنه مسلمانانو ته الله اجازه ورکړي په دغه صورت کې. کذالک جزاء الکافرین هم د کرنګ بدله د کافرانو دا د غوی د پر سزا ده. فإن انتهوا پس کچری دوی منشل فإن الله پس بشک الله تعالی غفور رحیم ډیر زیات بخون کې مهربان دی. وقاتلوهم د دوی سره جنگيږي حتی لا تكون فتنه تر دې چې فتنه باقی پاتې نشي ويكون الدين لله او دین ټول پټوله د الله غالب شي. فإن انتهوا پس کچری دوی منشل فلا عدوان پس زیاتې بنه کول کیږي الا على الظالمين مگر په هغه کسانو باندې چې هغه ظالمان دي ګناهګاران دي. الشهر الحرام میاشت د حرمت چې دی دغه په خیال ساتل کیږي بشهر الحرام په میاشت د حرمت کې یعنی دغه حرمت خیال څنګه چې په مسلمانانو په کار دي تک څه د غیر مسلمانو لپاره په کار دی. اول حرمات او قصاص او پر ټول حرمتونو کې احترام کولو کې برابرۍ ده. که مسلمانان خو به خیال ساتي خو د کافرانو لم په کار دي. که کافران جنگ کوي نو مسلمانانو ته لوي چې تاسو ته بیا ایجاد شته د تاسو سره جنگ کول شي تورې پسې راغستې شي. او فمن اعتدى عليكم پس چا چې زیاتی او کو تجاوز کو پتا سو باندې فاتدوا عليه پس تاسو تجاوز کول شي په غي باندې مثل ما اعتدى عليكم لکه څنګه چې تاسو باندې تجاوز کړی تاسو ته تکلیف در رسولي وي. واتقوا الله ويرګه د الله نه عالم پوښ ان الله بشک الله تعالی مع المتقين د پرهیزګارانو سره دی. وانفقوا خرج کړئ خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې. ولا تلقوا تاسو ما ورچوي بيدیکم په خپل لاسونو خپل الى التهلكه هلاکت. واحسنوا او نیکی کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين خو خوي نیکو کوونکی خلق. صدق الله مولانا العظیم.